السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن راځو په یو داسې ټاپک باندې خبرې کوو چې ډیرو ملګرو یې غوښتنه کړې وه، او هغه ټاپک یا هغه موضوع موږ سره ده د مکتوبونو، پیشنهادونو یا استلام ډیزاین. دا موږ څنګه په یو اداره کې کار کوو، نو څنګه خپل مکتوب ډیزاین کو، خپل پیشنهاد ډیزاین کو، یا هم خپل استلام ډیزاین کو. نو راځو په دې باندې کار کوو. ورډ پروګرام را خلاصو، لکه څرنګه چې موږ ټول زیاتره اداري کارونه، لیکنه چې پیشنهادونه یا مکتوبونه لیکو، هغه په ورډ پروګرام کې لیکو. نو ورډ پروګرام را خلاصو. د ورډ پروګرام په هیډر برخه کې دغه پورته د صفحې برخه، د هیډر برخه، دغلته کلیک کوو. دغه زموږ د هیډر برخه ده، او په دغه هیډر برخه کې خپل هغه د مکتوبونو، پیشنهادونو یا هم د اداري شهرتونو هغه ډیزاین کوو. نو لومړی باید تاسې د هر څه دمخه چې کله د مکتوب په ډیزاین باندې شروع کوئ، نو لومړی باید موږ لوګو واچو. څه شی؟ لوګو. د خپل هغه مربوطه د ریاست وي، امریت وي، وزارت وي، به هره برخه چې وي د هغې لوګو واچوئ. نو دغه لوګو موږ د کوم ځای نه اچوو؟ راځو انزرټ ته، او په انزرټ کې پکچر ګورو چې موږ سره خپله لوګو هر چیرې پرته وي. راوایخلی لوګو چې په دغه ځای کې زما لوګو پرته ده. نو راځم ما سره په دغه ډیسکټاپ باندې، او په دغه ډیسکټاپ کې د لوګو په نامه زه آپشن لرم، او دغه لوګو زه رااخلم، استفاده کوم. دغه لوګو ما سره دلته انزرټ شوه، خو د دې سایز باید څومره وي. سایز یې تاسې دلته په دغه برخه کې تعینولی شئ، او په دغه برخه کې ورته زه وایم چې سایز یې د 0.6 نه نیولې تر 1.15 پورې باید د دې سایز تاسو تعین کړئ. د دې په مابینځ کې که هر څومره سایز تاسې ورکولی شئ، کولی شئ. 0.6 نه تر 1.15 پورې زه ورته 1 ورکوم. خو دغه لیکل باید ستاسې په پښتو نه وي، دا باید په انګلیسي وي. 1 په دغه ځای کې زه څه لیکم؟ 1. نو چې کله مې 1 وکړو، انټر مې وکړه، دغه زما 1 سایز شو. دغه لوګو رایټ کلیک پې کوم، یا هم دغلته په دغه اپشن کې زه ورته وایم بیهایند د ټیکسټ. دغه ځای ته راوړئ چې بیا کوم ځای ته ستاسې خوښه وي، کولی شئ دا تاسې انتقال کړئ. دا زه په دغه ځای کې پرېږدم. د دې نه وروسته باید د مکتوب په دې طرف کې هم زما یو لوګو اوسېږي، خو دې ته مو فکر وي باید چې تاسې د مکتوب په ښي طرف کې باید کومه لوګو واچوئ، او د مکتوب په چپ طرف کې کومه لوګو واچوئ. د مکتوب په ښي طرف کې هغه لوګو چې تاسې ورته مسؤل یاستئ، تاسې ورته جوابګو یاستئ، چې هغې ته تاسې مسؤل یې. نو د هغې وزارت وي، ریاست وي، چې هر څه وي، د هغې لوګو باید واچوئ. نو چون دلته دغه لوګو ما د وزارت استفاده کړه، نو دغه لوګو تاسې کولی شئ چې دې طرف ته کوم یو ستاسې خپله اداره وي، تاسې دا مکتوب ته صادروئ، د هغې لوګو باید دې طرف ته واچوئ. نو دې طرف ته که زه د یو ریاست، د یو پوهنتون د ریاست نه زه دغه مکتوب صادروم یا د لیږم وزارت ته، نو د ښي طرف ته باید د وزارت لوګو، چپ طرف ته باید د خپل پوهنتون لوګو. خو بس هم د دې لوګو یو کاپي زه رااخلم، کنټرول C او کنټرول V، او دا زه دې طرف ته انتقالوم، ځکه چې سایز یې هم هماغه عینن هماغه مرشد. خو کیدای شي په دغه لوګو کې زما سایز کې فرق اوسي. تاسې یوه لوګو د یو ځای نه انزرټ کوئ، بله لوګو د بل ځای نه انزرټ کوئ، بیا یې په سایزونو کې فرق وي، نو سایزونه به یې ټول یو کوي. کیدای شي د دې ښکته پورته والی دغه یو لوګو دغه زه انتخابوم او لږ یې راښکته کوم، یعنې داسې لږه ښکته پورته وي، سره منظم نه وي. نو د دې منظم کولو لپاره دا لوګو هم انتخاب کوئ، کنټرول بټن ونیسئ، کنټرول بټن، او راشئ په دې لوګو باندې هم کلیک وکوئ. کله مو چې دواړه سلیکټ کړل، د سلیکټ نه وروسته د فارمټ برخې ته راشئ. فارمټ مینو په نامه باندې چې د پکچر سره راخلاصېږي، دغه برخې کې وګورئ، د الاین په نامه باندې دغه اپشن نه دي، الاین ټاپ، الاین میډل او الاین باټ. د کوم ځای نه تاسې برابر زه ورته وایم چې کومه لوګو پورته وي، دا بله لوګو هم دي ورپورته شي. نو الاین ټاپ په دې باندې مو چې کله کلیک وکړو، اوس د دواړو لوګو ترمنځ هېڅ تفاوت نشته دی، دواړه به په یو برابرې سره برابر پرتې وي. راځو اوس انزرټ ته، په انزرټ کې زه ټیکس باکس اخلم، ځکه چې زه لیکنه کوم ډرا ټیکس باکس، او په دې ځای کې یو ټیکس باکس رسموم. په دغه ځای کې مې یو ټیکس باکس ولیکه، دغه جوړ مې کړ. راځم دا ورته وایم چې پښتو لیکل کوم، نو د پښتو لیکلو لپاره تاسې باید دا په یاد ولرئ چې هر کله تاسې د پښتو مکتوب ډیزاین کوئ، ستاسې باید فونټس
په فنډز برخه کې تاسې باید سکل مجله انتخاب کړئ. د پښتو مکتوبونو د ډیزاین لپاره تاسې باید سکل مجله ضرور انتخاب کړئ، ځکه په سکل مجله کې دا هغسې فونټ دی چې په دې کې د پښتو ټول توري مراعات کیږي. نو د دې لپاره تاسې باید سکل مجله انتخاب کړئ. او دې کې چې کوم لیکل کوئ د هغې سایز باید 12 وي او بولټ هم اوسي. نو اوس زه لیکمه چې پښتو د افغانستان اسلامی امارت. بیا لیکمه د لوړو زده کړو وزارت. دغه مې ولیکم. د دې ترمنځ دغه فاصله لږه ډېره ده. په دغه لومړني باندې کلیک وکوئ او دلته راشئ د دې د ریموف پاراګراف چې کوم دی دغه سپیس هغه ختم کړئ. یعنې دا ما یو ډیزاین ولیکه، دلته مې پرېښوده. دلته تاسې وګورئ که دغه سایزونه بیا ورته هم د ټکس باکس دي. دې ځای نه زه کلیک کوم یا دا لږ زه دې خواته راوړم، د بټ ایرو کی په واسطه یې راوړلی شئ او همدارنګه همداسې هم د کش کولی هم شئ د ماوس په واسطه. دا ما دلته پرېښود. خو د دې نه وګورئ دغه غیر چاپېره چار چاپېره ته یو بارډر تاو دی. دا بدې ښکاري، نو دا باید کلیک پې وکړئ په همدغه ټکس باکس باندې او د فارمټ برخې ته راشي. په فارمټ کې ورته وایي شیپ آوټلاین. د دې نه چې دا کومه چار چاپېره کرښه ده د دې آوټلاین ته راشي. دا ورته وایي چې نو آوټلاین، هېڅ چار چاپېره کرښه نه وغواړم. اوس داسې وګورئ لکه تاسې چې مکمل لیکل کړي وي. نو په همدغې نه زه یو کاپي اخلم، کنټرول سی کنټرول وي او دې طرف ته راځم. دا دلته اچوم. په دې ځای کې زه د فارسي خط لیکم. څه شی؟ مثال د فارسي امارت اسلامی افغانستان. بیا ورته لیکم، هلته مې پښتو د لوړو زده کړو وزارت لیکئ، دلته لیکمه چې تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی. یعنې دا فارسي. د فارسي لپاره د دې بیا هم دا سپیس ډېر دی. سپیس د کمولو لپاره هم مینو او دلته راشئ چې په پاراګراف برخه کې ریموو سپیس آفټر پاراګراف، یعنې د دې ترمنځ دا پاراګرافونه راته کم کړه. نو دا مې دواړه ولیکل. کیدای شي دغه ټکس بکسونه بیا ښکته پورته وي، نو دغه ټکس بکسونو باندې کلیک وکوه او دلته کنټرول بټنونو سره راشه، په دې ټکس بکس باندې هم کلیک وکړه او بیا هماغه فارمټ ته لاړ شئ او دلته په الاین برخه کې دواړه سره منظم کړه. د دې نه وروسته بیا موږ کنټرول سی یو کاپي ته اخلم، کنټرول وي، کنټرول زیډ یو دانه باید انتخاب کړم، کنټرول سی کنټرول وي او دا دغلته مابینس ته راوړم. په دغه مابینس کې زه بیا خپل اداري شهرت لیکم. څه شی لیکم؟ اداري شهرت. نو دغه اداري شهرت تاسې د خپل ریاست نه شروع کوئ او تر هغه ځای پورې به راځئ په کومه برخه کې چې ستاسې د صادري مکتوب پروت وي. یعنې په هر مدیریت ته چې تاسې هر مدیریت نه چې هغه صادري مکتوب ولري تر هغې پورې به په دغه ځای کې خپل اداري شهرت لیکئ. په دغه ځای کې چې تاسې هر څه وي هغه تاسې ولیکئ. نو هغه تاسې د خپل ریاست نه شروع کوئ او چون څرنګه مې چې درته ویلې چې د دې ترمنځ هم دا د پاراګرافونو سپیس کمومه. دا ډېر ضرور دی چې باید دغه ډیزاین برابر اوسیږي. نو دغه ما یو کاپي واغستلی چون تاسې بیا خپل د ریاستونو امریتونو مدیریتونو پورې راځئ، خو تر هغه شعبې پورې به راځئ چې د کوم ځای نه دغه مکتوب تاسې صادروئ. بل بخش بیا موږ سره د نیټې او د ګڼې دی چې هغه موږ د صادرې مکتوب هغه کوم صادره نمبر ورته ورکوو یا هم نیټه لیکو. بیا یو ټکس بکس اخلم، په همدغه باندې کلیک کوم، کنټرول سی کنټرول وي، یو نغه مې ترې واغسته، کاپي مې ترې واغسته، هغه دلته پرېږدم او دې ځای کې لیکمه چې ګڼه. څه شی؟ ګڼه. دغسې غور کوم او دغه د منفي علامه یو څه کرښې ورته برابروئ تاسې. نو دغه بیرته لږې لاندې راوړئ، پاسې وړئ، اخوا وړئ، دېخوا وړئ چې هر ځای کې تاسې ساتئ، په همغه ځای کې ځان سره وساتئ. نو بس په دغه ځای کې پرېږدئ او دغه سایز ورته لږ ورکم کوئ چې په همغه اندازه شي. دغلته شوه ګڼه.
بیا هم د دې نه یو کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وي او دا لاندې راوړم او په دغه بخش کې ورته لیکم چې نیټه ځکه دغه د نیټه باید پکې ذکر وي نیټه نو په دغه نیټه کې بیا تاسې سپیس دلته ورکوئ بیا دغه د سلش علامه وکاروئ بیا سپیس ورکوئ بیا د سلش علامه او تاسې کال ولیکئ 1445 هجري شمسي مطابق د دې هجري قمري مطابق د دې هجري شمسي هغه نیټه بیا تاسې خپله ورته برابر دي کې بیا تاسې میش او تاریخ په خپله بیا لیکلی شي په دغه طرف کې بیا موږ سره د مکتوب هغه شکلیات یا ماهیت موجود وي چې دا مکتوب په کم ډول کې دی عاجل دی اطمینانیه دی ډاډ لیک دی یا مثال کوم بل ډول دی عادي مکتوب دی یا نور کوم سایر ډولونه دي نو هغه بیا دې طرف کې لیکو هم د دې نه زه بیا یو کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وي دا دې طرف سره انتقالوم او په دغه ځای کې دغه لږ غټومه او په دې بخش کې ورته لیکم چې کنټرول ای دا لرې کومه اطمینانیه نیه بیا فاصله ورکومه عادي بیا فاصله ورکومه او بیا لیکم چې عاجل او داسې نور کوم ډولونه چې تاسو سره وي نو په دغه ځای کې باید چکس بکسونو ته ضرورت دی چې دغه اطمینانیه زه ټیک مارکم دا ټیک مارکم هغه ټیک مارکم نو بیا راځو انزرټ ته په انزرټ کې پکچر نه شیپ او د شیپ نه دغلته یو ډول اخلم او په دغه ځای کې دا شیپ یا هغه چکس بکس چې دی هغه ورته څنګه کومه رسمومه د دې داخل سور دی نو دا به څنګه لرې کوو شیپ ته راشئ په شیپ کې ورته وایي چې نو فیل زما نه دی پکار چار چاپېره سره کرښه دغه مې نه ده پکاره دا راته په تور رنګ نو لږې ورته رانږدې کومه او بس دغلته یې پرېږدم نو دا زما هغه د چکس بکس نشان شو نو د دې نه یو کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وي او دا بیا راوړمه په دغه ځای کې د دې سره مطابق پرېږدم چې د عادي لپاره همدارنګه د عاجل لپاره او یا د نورو لپاره هم همدغسې کاپي واخلئ او هلته یې پرېږدئ بیا د دې نه لاندې چې زه کله کلیک کوم نو تاسې باید یو لاین باید موجود وي چې زما اداري شهرت پورته دی نو بیا راځم شیپ ته او په دغه شیپ کې یو لاین راخلم او له دې ځای نه ورته وایم چې دا راته رسم که تر دې ځای پورې د دې رنګ سور دی را سره نو تاسې کولی شئ تورې کړئ لاندې ته کلیک وکوئ نو دا ستاسې د پاس د مکتوب ډیزاین برابر شو بیا لاندې راځو مونږه د صفحې هیډر دغه فوټر برخې ته په دغه فوټر برخه کې بیا مونږه د خپل ادارې ادرس همدارنګه ویب سایټ لري ایمیل لري او یا هم تلیفون شمیره هوم مینو ته زه ورته یم چې د ښي طرف نه شروع کوم دلته باید فزیکي ادرس موجود وي څه شی فزیکي ادرس نو زه لیکم چې ادرس تاسې لیکئ چې ادرس د لیکلو لپاره باید تاسې چې څومره وړوکی وي یعنی لنډ وي او په ښه ډول هغه ادرس مشخص کړي نو هماغه ادرس تاسې ولیکئ نو چې هر څه ادرس وي هغه تاسې باید دلته ولیکئ ورپسې بیا فاصله ورکئ او دلته راشئ بیا ورته ولیکئ چې یا ایمیل یا ویب سایټ چې هر څه وي تاسو سره د کومه ادرس تاسې استفاده کوئ هغه به دلته ولیکئ ورسره نو دغه ویب سایټ دلته راشئ دغه انګلیسي او پښتو چې کله لیکئ له دې ځای برابر کړئ دغه ځای کې زما د ویب سایټ ادرس شو دغه مې د ویب سایټ ادرس دی بیرته ژبه بدلوم او بیا دې طرف ته راځم دلته ورته لیکم چې د اړیکو شمیره یا اړیک نمبر چې هر څه تاسې لیکئ نو دلته ورته هغه خپل د اړیکې نمبر ولیکئ چې دغه زما د اړیکې نمبر دی نو دغه تاسې خپل لاندې د فوټر لپاره ډیزاین وکړو بیا دلته یو کرښې ته ضرورت دی چې تر څو دغه د پورتني د مکتوب د ډیزاین نه به لرې شي نو راځم شیپ ته او په شیپ کې بیا کلیک کوم دلته یو لاین دلته هم اچھا دې رنګ سور دی نو دا دې هم تور شي اوس تاسې وګورئ دغه صفحه په پورتنۍ برخه کې زما د مکتوب د مراسلاتو کوم ډیزاین چې هغه برابر شو که هغه اوس مکتوب وي که پیشنهاد وي که استلام وي دغه زما په دغه ډول باندې تاسې باید هغه ډیزاین برابر کړئ لاندې په هیډر برخه کې باید تاسې څه وکوئ
خپل د ټلیفون شمیرې، ویب سایټ ادرس او همدارنګه فزیکي ادرس ولیکئ. نور بیا په دغه برخه کې تاسې کولی شئ چې مکتوب لیکئ، پیشنهاد لیکئ یا هم کوم بله اداري مراسلات برابروئ هغه ولیکئ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس چې د څنګه کولی شو اداري مراسلات ډیزاین کړو، نو په دې شکل باندې تاسې کولی شئ. ډیره مننه د توجه څخه مو. خو د چینل سبسکرایب درنه هیر نشي، ضرور چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې که کومه پوښتنه لرئ یا بل څه مشکل وي کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ چې په همغې باندې درته بیا په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې برابرې کړو. کور مو ودان. ډیره مننه.